پوښتنه: لمونځ څنګه ادا کیږي؟ جواب: کوم څوک چې د لمانځه د ادا کولو اراده ولري هغه دې د لمانځه نیت وکړي او تکبیر تحریمه یعنی الله اکبر دې ووایي. د الله اکبر د ویلو په وخت کې دې لاسونه د غوږو تر برابرۍ پورې په داسې ډول سره لوړ کړي چې ګوتې خلاصې وي او ارغوي یې مخ پر قبله وي، او بیا دې لاسونه تر نامه لاندې په داسې ډول سره ونیسي چې ښی یا راسته لاس یې د کیڼ یا چپه لاس پر شا پروت وي او د ښي لاس بټه او خمچه ګوته دې پر کیڼ لاس تر بند لوړې را وګرځوي. او که لمونځ کوونکی ښځه وه لاسونه دې پر ځګر کښېږدي او لمونځ کوونکی دې دغه دعا ووایي: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. تر دغه دعا وروسته دې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بیا بسم الله الرحمن الرحیم ووایي. دغه درې ذکر سوي شیان په ټولو لمنځونو کې قرار ویل کیږي، که څه هم لمونځ د جماعت او هغه لمونځ وي چې قرائت په جهر یا په لوړ آواز پکښې ویل کیږي، خو د جماعت په لمانځه کې مقتدی اعوذ بالله او بسم الله نه وایي. بیا دې لمونځ کوونکی سورة الفاتحه یعنی الحمد لله رب العالمین ووایي. تر ولا الضالین وروسته آمین قرار ویل کیږي. تر سورة الفاتحه وروسته دې یو سورت یا د قرآن مجید څو آیاتونه ووایي او بیا دې د الله اکبر په ویلو سره رکوع ته ولاړ سي. په رکوع کې به 3 یا 5 واره سبحان ربي العظیم ووایي. لمونځ کوونکی به په رکوع کې د لاسونو ګوتې خلاص نیسي او په ګوتو سره به زنګنونه ټینګ نیسي او بازوګان به د ځان لرې نیسي. د رکوع په حالت کې به لمونځ کوونکی ملا یا شا اواره نیولې وي او سر به یې د اوږو سره برابر نیولی وي، یعنی سر به نه جګ نیسي او نه به یې زړولی وي. او بیا به د سمع الله لمن حمده په ویلو سره د رکوع څخه راپورته سي او په ولاړه به ربنا ولک الحمد ووایي او د 1 دقیقې پر اندازه به په دغه ولاړه کې ولاړ وي. که لمونځ په جماعت سره و امام به سمع الله لمن حمده او بیا ربنا ولک الحمد دواړه ووایي، خو مقتدی به یوازې ربنا ولک الحمد ووایي او بیا به د الله اکبر په ویلو سره سجدې ته ولاړ سي. د سجدې کولو په وخت کې به لومړی زنګنونه پر مځکه کښېږدي او بیا به دواړه لاسونه کښېږدي او بیا به مخ د دواړو لاسونو په منځ کې په داسې ډول سره کښېږدي چې پزه او تندی یې دواړه پر مځکه ایښول سوي وي. په سجده کې به یې دواړه لاسونه د بغلو څخه لرې او د مځکې څخه لوړ نیولي وي او نس به هم د ورنونو څخه لرې او لوړ وي. د پښې ګوتې به پر مځکه پرتې وي او د ګوتو سرونه به د قبلې طرف ته وي. په سجده کې به 3 ځله یا تر هغه زیات په طاق شمیر سره سبحان ربي الاعلى ووایي. مګر ښځه به په سجده کې د لاسونو بازوګان په بغلونو پورې مښلوي. او بیا به لمونځ کوونکی د الله اکبر په ویلو سره د سجدې څخه راپورته سي. د سجدې څخه د راپورته کېدلو په وخت کې به لومړی سر او بیا لاسونه راپورته کوي او دونه به کښیني
چې د بدن ټول اندامونه پر خپل ځای آرام ونیسي او بیا به د الله اکبر په ویلو سره دوهمې سجدې ته ولاړ سي. دوهمه سجده به هم د لومړنۍ سجدې پر ډول ادا کړي او بیا به د الله اکبر په ویلو سره له دوهمې سجدې سر راپورته کړي. د سجدې څخه د راپورته کېدلو په وخت کې به لومړی سر او بیا لاسونه او بیا زنګنونه راپورته کړي. د پښو پر تلو به بې له کښېنستلو او تکیه کولو دوهم رکعات ته ولاړ سي. دوهم رکعات هم د لومړني رکعات پر قسم کیږي، خو د لومړني رکعات سره فقط دونه فرق دی چې په دوهم رکعات کې نه لاسونه غوږو ته پورته کیږي او نه سبحانك اللهم او نه اعوذ بالله ویل کیږي. تر سورة الفاتحه یا الحمد لله د مخه یوازې بسم الله ویل کیږي. کله چې لمونځ کوونکی د دوهم رکعات ولاړه د بسم الله او الحمد لله او یو سورت یا څو آیاتونو په ویلو سره پای ته ورسوي، بیا به د لومړني رکعات پر قسم رکوع او دوې سجدې ادا کړي. کله چې لمونځ کوونکی د دوهم رکعات د دوهمې سجدې څخه فارغ سي، نو به چپه پښه وغوړوي او پر هغه پښه به کښیني او راسته پښه به داسې جګه ودروي چې د ګوتو سرونه یې د قبلې طرف ته وي او دواړه لاسونه به په داسې ډول سره پر ورنونو کښیږدي چې ګوتې یې خلاصې او پر عادي حال پرتې وي او د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تشهد به ووایي چې هغه داسې ده: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اوس نو که دغه لمونځ دوه رکعتیزه لمونځ و، نو د لمونځ کوونکی د التحیات تر ویلو وروسته دغه درود شریف ووایي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لمونځ کوونکی دې تر درود ویلو وروسته داسې یوه دعا ووایي چې د قرآن مجید یا احادیث مطهره د الفاظو سره مشابه وي، خو په موږ کې هغه مشهوره او مروجه دعا د اللهم ربنا دعا ده چې هغه داسې ده: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لمونځ کوونکی دې د التحیات درود او اللهم ربنا تر ویلو وروسته شي او کڼ، یعنی راسته او چپه طرف ته د السلام علیکم ورحمة الله په ویلو سره سلام وګرځوي او د سلام ګرځولو په وخت کې به راسته او چپه طرف ته خپل مخ دونه اړوي چې د ده د څنګ یا بغل لمونځ کوونکی د ده د باړخو سپینوالی وویني او لمونځ کوونکی به د سلام ګرځولو په وخت کې خپلو اوږو ته ګوري او د السلام علیکم ورحمة الله د ویلو په وخت کې به یې په دغه سلام سره هغه څوک په نیت کې وي چې د ده ښي او کڼ طرف ته وي، یعنی د جماعت په لمانځه کې به یې هغه د ده سره نور لمونځ کوونکي امام او د اوږو ملائکې په نیت کې وي او په یوازې لمانځه کې به یې د اوږو ملائکې په نیت کې وي. که لمونځ کوونکی د لمانځه په شروع کې د څلورو رکعاتو د ادا کولو نیت کړی وو،
نو کله چې تر دوهم رکعات وروسته په ناسته کې د التحیات ویلو څخه فارغه سو سمدستي دې د الله اکبر په ویلو سره دریم رکعات ته ولاړ سي او د فرض لمانځه په دوو آخرنیو رکعتونو کې یوازې بسم الله او الحمدلله تر پایه ویل کیږي خو د سنتو او نفل المنځونو په ټولو رکعتونو کې د الحمدلله سره یو سورت یا د قرآن مجید څو آیاتونه هم ویل کیږي کله چې لمونځ کوونکی دریم رکعت ته ولاړ سي نه به سبحانك اللهم وایي او نه به اعوذ بالله وایي د الحمدلله تر ویلو وروسته دې رکوع او دوې سجدې پر هغه ذکر سوي ترتیب وکړي او بیا دې څلورم رکعت هم د دریم رکعت پر قسم وکړي او د څلورم رکعت تر دوو سجدو وروسته دې د اولې ناستې پر قسم کښیني التحیات درود او اللهم ربنا دې ووایي او بیا دې سلام وګرځوي که لمونځ کوونکی د لمانځه په شروع کې د درې رکعتیز لمانځه نیت کړی وو یعنی د ماښام لمونځ یې ادا کاوه نو دغه څوک به تر لومړنیو دوو رکعتونو وروسته کښیني او د التحیات تر ویلو وروسته دې سمدستي دریم رکعت ته ولاړ سي او په دریم رکعت کې دې یوازې بسم الله او الحمدلله ووایي بیا دې رکوع او دوې سجدې وکړي د دریم رکعت تر سجدو وروسته دې کښیني التحیات درود او اللهم ربنا دې ووایي بیا دې ښي او کیڼ طرف ته سلام وګرځوي ورونو او خوندو دغه د لمانځه د ادا کولو طریقه چې بیان کړل سوه دا د نارینه د لمانځه طریقه وه خو ښځې د لمانځه په ادا کولو کې د نارینه سره په شلو شیانو کې فرق او توپیر لري چې هغه شل شیان به په راتلونکي میسیج یا رساله یا پیغام کې درته بیان کړل سي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته